نو سجاد مومن صاحب راسناسته دوی نه په تبصره غواړو چې په دې باره کې د دوی څه رایه ده چې دوی خپل کم ځوانان چې دي د تعلیم حاصلوي اوس موجوده حاصلوي حاصل کړی دی پروګرام مبارک راسره څو خبرې شریکې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تفسیر مومن صاحب راسره ناسته تفسیر مومن صاحب تاسو خپل پیژنګلي وکړئ بیا به نظر یو کوېشن نیمو کوم پروګرام چې شروع دی په دې باندې. ډېره مننه خوشحاله شي. خپل نوم خو بس تفسیر مومن مې دی او د ضلع مومن تحصیل خویزو سره مې تعلق دی یو سوشل ورکر یم. د نیشنل یوث ډے لکه د ځوانانو نړیواله ورځ دا ما په لومبي زمانې واورېدل او بیا په داسې علاقه کې داسې یو پروګرام تابع شوی دی په الخیر های سټوډنټ اکیډمي کې دې باره کې ستاسو څه رایه ده؟ بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې دا په اول ځل باندې معمولي ده دلته ځکه چې ځواني په منګ هم تېره شوې اوس هم لا ځواناني خو زه هغه د کشرتوب نه زه یم چې تقریبا قابو چې راوتي نو دا اول ځل باندې ما ولید او ډېر زیات د زړه پې خوشحاله شوم ځکه ځوانانو ته چې کومې مسلې هغه بیان کړي او چې بیا کوم مشران یې هغه ځوانانو په مسلو باندې هغو لږ غور وکړي فکر وکړي او په ټوله دنیا کې کېږي نړیواله سطح باندې دا کېږي نو بیا په ضلع مومن کې او دلته په دې خړه خاوره کې چې داسې یو ورځ یې را جوړه کړله نو دا څومره پورې منتظمین چې دي دوی ته ډېر هغه د عقیدت پیرزونې وړاندې کوم او شاباسي ول ورکوم او را روان وخت کې دغه رنګ تمه لرم چې د ځوانانو لپاره همدغه رنګ خوندور پروګرامونو تابع وکړي. ستاسو په خیال داسې پروګرامونه تابع کول او یا را جوړول د دې سره د نوجوانانو حوصله به څومره سیوا شي څه زده کړه به ترې وکړي؟ بالکل داسې پروګرامونه خو ډېر ضروري دي په معاشره کې نن سبا ځکه چې دنیا چې کومه ده هغه جدت طرف ته روانه ده او ډېره په تیزۍ باندې روانه ده او موږ ډېر شاته پاتې نو بیا چې په موږ کې داسې قسم ځوانان چې هغه په نوره دنیا کې کوم پروګرامونه د ځوانانو دپاره کېږي یا هلې ځلې کېږي نو هغه پروګرامونه بیا دلته راوړي دې خاورې ته راوړي زوانان پې پوهه کوي نو زه وایم چې دا د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره د دې ځوانانو دپاره ډېر یو مثبت خبره ده او همدا ځوانان دي چې دا د دې خاورې راتلونکی دی دا خاوره دا وطن به انشاءالله همدا ځوانان ساتي. اکبر په خیال تا سره ناست دی کوم پروګرام چې دلته تابع شوی دی جوړ شوی دی په دې باره کې تاسو ته پوښتنه کوو اکبر علي مومن صاحب تاسو خلک پیژنئ تارو ته ضرورت نشته ځکه چې لیونی فیصلې کوي والله چې ټول کې پکې هم پیژني خو دې پروګرام مبارک را سره څو خبرې شریکې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې ډاکټر صاحب ستاسو خصوصي مننه چې هر یو اکټیویټي په غیر د لالچه په غیر د مفاد نه تالته ځان رسولې او یقینا چې زه چې څومره هم خلک ما ګوري هغو ته به زه پیله ریکویسټ کوم چې ډاکټر صاحب چې کوم دا ستړي کوي کم لغه کوي نو تاسو د پیج هم لایک کوئ ځکه چې تاسو به امپارټنټ شي نه د پیج نه خیږي او د قوم نمایندګي به درته میلاویږي. دا کوم پروګرام چې نن را جوړ شوی دی انټرنیشنل یوث ډے چې کومه ده نو لاول خو زه د شانخیل ایکسپلور او د عمر علي فاونډیشن ډېر شکرګزار یم چې داسې ینګ کسان سټوډنټان ټیلنټ والا ماشومان هغې راوستل دلته زموږ مخامخ سپیچونه وکړل ډېر بولډ کسان دي او په پیله ځل باندې په مومن د ډسټرکټ مومن کې دا یو اکټیویټي وشوله زه ډېر خوشحاله یم او هغو ته د زړه د کومې نه په دې باندې دا ادم ورکوم او شکریه یې ادا کوم. زموږ د سټوډنټانو ډېرې مسلې دي خو ډاکټر صاحب سټوډنټانو هم دا پکار دي دا نه ده چې بسته کور ته ویسي او سکول ته راوړو دغې پورې ستا ذمهواري ده. ډاکټر صاحب د سټوډنټانو چې کومې ذمهوارۍ دي په دوی چې کوم حقوق دي په دوی باندې معاشرې څه حقوق دي او دوی په معاشره باندې کوم حقوق دي دوی چې کوم مسلې په تعلیمي لحاظ باندې په هر څنګ دلته موږ راغلي دلته موږ ته مشران کېنولي چې ستاسو کومې مسلې دي دوی ته ووایي چې دوی مخکې ویسي لکه سجاد مومن موږ راوستی دی هغه د صوبایي حکومت چې کوم دی د پی ټي آی یو غړی دی نو هغه په اسانه باندې د دوی اواز انشاءالله پورته کوي به مخکې هم پورته کړی دی بیا په دوی باندې د معاشرې کوم حقوق دی زموږ پې کوم حقوق دی موږ وایو چې کوم دوی هغه خلک دی چې دا چې معاشرې دپاره کار کوي دا معاشره به زموږ چې کوم حالت پازیټیو اکټیویټي به پکې خورېږي دلته به چې کوم دی زموږ ډسټرکټ مومن په ورځ په ترقۍ باندې به ځي د هغې دوی چې کوم اکټیویټي کوي د معاشرې دپاره دی زما ته دغه خواست دی دا نه ده چې ته بسته ویسه د کوره پورې بیا ته دا نه چې دلته ګوره زموږ د امن خبره راځي کو ته امن کې شرکت ته جلسې کې جلوس کې شرکت نشي کولی دلته راشه ته ولیکه په فیسبوک باندې د خپل قوم دپاره ټیم وباسه د خپل قوم د بچو دپاره
لپاره ټیم وباسه ځکه چې را روان وخت ستاسو ریزنټلی زه به تاسو ته دا اوس دا خبره کوډ کم چې په بنګلادیش کې دا کم انقلاب رالی دا چا راغوتو 30-40 کسانو هغه به مزه طلبه تنظیم غټېدو یا تحریک غټېدو هغې دومره زور هغه کو اوس چې هغو کم په هغه سیسټم کې کم ګن دی هغو پې وتږدي او هغه سیسټم یې د ځانه وباسي. نو زه دا وایم چې سټوډنټانو هم زموږ دغه تمه ده چې دوی هم د قوم سترګې او د قوم واسطه شي. نو سجاد عمر صاحب را سناسته دوی نه په تبصره غواړو چې په دې باره کې د دوی څه رایه ده چې دوی خپل کم ځوانان چې دي د تعلیم حاصلوي اوس موجوده حاصلوي حاصل کړی دی هغې په باره کې د دوی څه رایه ده. سجاد عمر صاحب سلامونه مې قبول کوي او په دې باندې تاسو خپله رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب نن په ټوله دنیا کې د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځلی شي او دا په 1999 کې په پیله ځل باندې اقوام متحده نه د دې ډکلیریشن وشو 2000 نه دا لمانځلی شي د دې سلیبریشن کېږي او په هغې کې په دې ورځ باندې د ځوانانو د مسایلو د هغوی کردار په باره کې د هغې اجاګر کولو هغوی مخکې راوړلو په هغې باندې خبره کېږي چېرې دلته نوجوانانو ته څه مسایل دي او بیا د هغوی کردار څه دی. په پاکستان کې په ډېر کم ځایونو کې او په مومندو کې په ضلع مومند کې ځایونه چې دا په پیله ځل باندې چې یاره دا ورځ په دې مناسبت سره نمانځلی شي او موږ ورته ډېر په ښه نظر باندې ګورو دې ته ځکه چې دا اوس چې کوم څیز شروع دی دلته موږ یو نوی ټیلنټ هغه راشي بیا په مسایلو باندې خبره وشي باید چې وشي په مسایلو باندې دلته خبره چې نوجوانانو ته څه مسلې دي. نو موږ که وګورو دلته نوجوانانو ته مسلې خو ډېرې چې د سټارټ نه ونسي بینګ ا سټوډنټ ته د هغه مسله را شروع کې تر د اخر د 35-40 پورې چې کوم ایج دی دا په ځوانۍ کې راځي په هغې پورې ته وګورئ ټولې مسلې دي دلته تعلیم هغه صورتحال تاسو وګورئ هغه هم خراب دی. بیا که دلته وګورئ بېروزګاري ده نوجوان د نن نه د ټول نه غټه مسله چې کومه ده هغه بېروزګاري ده نه د هغه هنر زده دی نه د هغه څه سکلز زده دی نه د هغه داسې څیز د هغه زده دی چې هغه په معاشره کې څه کنټریبیوشن وکړي. زموږ زیاتر نوجوانان چې کومه دي هغه د دې مسایلو شکار دي او د هغې د وجې نه بیا زما نوجوان بیا غلطو طریقو ته ځي. غلطې طریقې هغه دا دي چې یاره میلیټنسي طرف ته لاړ شي ډاکوان ته جوړ شي کریمینل ته جوړ شي بیا په څه طریقه باندې هغه خپل کور پاللو کوشش کوي یا د جیب خرچ پیدا کوي نشې شروع کړي. نو مسلې دلته چې کومه دي هغه ډېرې دي باید چې موږ داسې پروګرامونه دلته چې دا کلم کېږي نو موږ د نوجوانانو مسلې چې کومه دي هغه موږ بهر راوباسو بهر خپل علاقې ورته وروښیو په دې باندې دا فوکس ورکړو چې موږ دا مسلې حل کړو چې څو پورې موږ دا مسلې حل کړې نه دا مسلې به کمیږي نه زیاتېږي به بلکې زما په خیال نه چې تاسو ته هم پته چې در داسې علاقو کې داسې پروګرام دا بړومبې ځلې او زموږ ځوانانو ته چې کومې مسایل دي دا خو ښکته علاقو ته نشته نو دې نه تاسو ته ښه خبره ځکه چې تاسو ښکته سره ډېر زیات سبق ویلی که نه نو څه پیغام ورکوئ داسې پروګرام چې تابع شي په داسې علاقه کې چې هغه بیخي بیکورډ علاقه وي نو تاسو څه حوصله افزایي کوئ د دې خلکو او د دې سټوډنټانو دا کوم چې انګلیش وایي دلته او په پښتو نه ښه انګلیش وایي نو تاسو څه احساسات دي؟ جی موږ ګوره په دې باندې خوشحالېږو چې زموږ په علاقه کې داسې خلک راپورته شي چې هغه کمپیټیټیو وي هغه مقابله کوونکي هغه مقابله کوي د بار دنیا سره. و دلته یوه مسله ده ډاکټر صاحب چې زموږ نوجوان په خپله مسله کې په خپله نه دی سنجیده د ټول نه غټه ایشو زموږ نوجوان ته د ټول نه غټه مسله دا ده چې هغه په خپله مسله کې په خپله باندې سنجیده نه دی نو بیا هل طرف ته څنګه ځي په هغې کې بیا داسې هیرې را پیدا شي لکه دا اوس چې څنګه دي دلته موږ ګورو هغه ماشومان هغه هیرې چې کومه دي هغه پکې ډېر هغې ایکسپوژر چې کوم دی د هغې ایکسپوژر ډېر کم وي د هغې قدر چې کومه دی هغه کم وي د هغه ستاینه چې کومه دی هغه ډېره کم وي اپریشیټ کېږي هغه شانته نه ځکه چې زما نوجوان چې کومه دی خپله مسله ګڼي نه په هغې کې سنجیده نه دی نو چې یو سړي ته خپله مسله نه ښکاري نو هغې کې که بیا ته یو اچیومنټ والا کس او هغه سکسسفل او کامیاب نوجوان وګوري نو د هغه قدر ډېر کم وي ځکه چې هغه ته دا څیز څه ښکاري نه خو زه خو خپل ځاني باندې او دلته چې کوم کسان راغلي دي دا په پیله ځل باندې داسې یو پروګرام وشو په هغې کې به موږ واړه ماشومان وکتل چې هغوی تقریرونه هم کوي مسایل هم بیانوي
او خبر هم کوي لکه تاسو څنګه ویلې بیا په مورنۍ ژبې نه علاوه په نورو ژبو که په اردو دی او که په انګلیش کې دی په هغې کې مسایل بیانوي مطلب دا بار دنیا سم مقابله کولی شي خپل مسایل بیانولی شي نو دا لالونه دي دا هیرې دي او موږ په دې باندې خوشحالېږو او الله دې زموږ په وطن کې دغه شانته ماشومان او دغه شانته ځوانان دا نور هم پیدا کړي چې د خپلو مسایلو کې سنجیده شي او خپل مسایلو حل کولو بار دنیا کې هم بیان کړي او په پاکستان کې هم چې کوم اثر رسوخ او پالیسي میکینګ کوي او پالیسي ډیسیژن اخلي چې هغوی ته خپل مسایل بیان کړي خپل ینګ جنریشن ته څه پیغام ورکوئ خپل ینګ جنریشن ته دا پیغام ورکوم چې سنجیده شئ په خپلو مسایلو کې فوکس شئ په خپلو مسایلو باندې او چې کومې ستاسو مسلې دي هغه په موړو باندې د ډسکس کولو نه هغه په اجرو کې ډسکس کولو نه هغه په بازارونو کې صرف ډسکس کولو نه د هغې نه به موږ راوځو چې صرف ډسکشن پې شروع وي د هغې دپاره به موږ عملي اقدامات کوو ځکه چې نوجوان هغه طاقت دی چې هغه انقلاب هم راولي هغه بدلون هم راولي هغه ترقي هم راولي هغه خوشحالي هم راولي او هغه راحت هم راولي هغه سمی هم راولي هغې معاشره کې بګړاو هم ختموي هغه کرایم ریټ چې کومه دی هغه هم ختموي او دلته چې څومره پازیټیویټي دي او څومره د ترقۍ لارې دي هغه د نوجوان نه تېرېږي خو که نوجوان په خپله باندې سنجیده وي دواړه طرفو ته د دې امپیکټ شته او د دې اثر شته دی که نوجوان غلط وو نو معاشره به ټوله غلطه وي که نوجوان ټیک وو معاشره به ټوله ټیکي نو خپلو نوجوانانو ته مې دا یو پیغام دی چې په خپلو مسایلو ختمولو کې او په پیژندګلو کې هغې کې سنجیده شئ او د خبرو نه به راوځو او عملي کار به شروع کوو انشاءالله د ټیم راکولو ډېره مننه الله تاسو آباد لري